الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټول عزتمن ورونو خویندو ته، او یو سلام هغه ورونه مسلمانان ورونه چې مسافري کې خپل ژوند مخ ته وړي او همیشه موږ سره مرسته کوي، همیشه خپل مرسته موږ ته رالیږي. یو سلامونه هغوی ته. خدای دې وکړي چې ټول راته جوړ او روغ اوسي. نن یو ځل بیا زه یو داسې بېوزله کورنۍ ته راغلی چې د نږدې نه به زه د دغه مورکۍ نه به پوښتنه کوو چې دوی خپل په ژوند کې څه ستونزه لري، څه مشکلات لري، او د هغوی د زړه درد تاسو سره شریکوم او تاسو خپله به ګورئ به قصه به دغه مشکلات یې خو چې دغه کور مې نیولی دی په 2,500 روپۍ کرا باندې، او دغه مې ګوره ګورې دغه مې وروکی زوی مې دی، دغه په سترګه باندې دم خرابه دی. مېړه غریب سپین ږیری دی، بېچاره دی چې دیړي د دیړي نن زمان داسې وخت راغلی چې دیړي د واسطو دی. ولا که کرار باندې د غوږ سره نشته دی. روژه را روانه ده، ولا چې موږ د روژې نه خفه چې روژه کې به موږ څه ولا د روژې مشکلات موږ خفه یو. روژه را روانه ده، روژه نیسو، دغه مشکلات دی، بټري مې نشته دی، شیشه مې نشته دی، د چا خبره چې دغه ستورو ټکن کور نه زموږ برقه دی، نه برقونه نشته دی. کومه دي برقونه؟ بس شمسیګانې چا وسۍ خو لري لګوي چې د چا نه زموږ غوندې خواران د چي کورونه وران دي، در په در دي، خاورې په سر دي، دغسې مشکلات دي کور یې دغسې کار دی. ګوره دا کور تاسو وګورئ، وګرځئ په دې روژې له خفه چې خدای په دې روژه کې به چي ستاسو خاوند مزدورکاري کوي؟ څو کسان هستئ تاسو په موږ؟ دغه 15 من جنکۍ دي، دغه 15 من جنکۍ دي. مشر زوی نه لري تاسو؟ نه مشر زوی دغه وړوکی زوی مې دی، دغه دی دا غریب، دا یو وړوکی دی غریب، دا په سترګه دغسې دی. سړی چې دی غریب سپینی نور تېری سپین ږیری دی. که دیړي پیدا شو خو کوئ، که دیړي نه غریب ناست دی. بس دغه مشکلات دي خور، او دغه کار دی، او دغه تاسو دی چې موږ سره مرسته وشي، موږ سره کومک وشي چې هماغه خلکو ته ورکړه چې څوک دغه واسطې دی. دا خو د واسطه خبره نه ده، دا خو د مستحق خبره ده چې څوک یتیم ده، څوک کونډ ده، څوک غریبانان دي، باید هغوی ته مستحق ده هغوی ته ورسېږي. خو خیر خو جان هغوی خپله ځواب ورکوي، هر چا خپل ځواب ورکوي په آخرت کې، چې هغوی د غریب حق خوري، د یتیمان حق خوري، هغه خپله به مجبوره دي چې ځواب ورکړي په آخرت کې. خو دا ستاسو مور ده؟ دا مې مور ده. هماغه مې ورندیار ده غریب، هغه اوس مې دغه کور نیولی دی، دغه ځای کې دغه کور کې دغه 2,500 په دغه ونې کې خو دوه کوټې د دوه کورنۍ وو، تاسو 11 کسان په یوه کوټه خدای چې په همدا یوه کوټه کې ژوند کوو، ولا چې په همدا یوه کوټه کې ژوند کوو، ولا چې هغه د زما کوټې ته سر ښکاره کوئ. ګوره هغه لاس باندې کوټې مو ګوره، هغه کوټه ستا ده، دا ستا دوردار ده، دا مور د تا سره اوسېږي. دا مور به د ورندیار سره دغسې کار دی. زما کوټه به وګورئ سر به دننه به ښکاره ګورم ولې نه خو جانې هغه هم به ګورم، د نږدې نه به ګورم. څه غواړئ د دغه زوی زامن چې تا ګوري که نه، دا مسافر وروڼه چې په دوبۍ په سعودي د یو اړخ باندې پرچم د فالج مرض والی میاشت په میاشت شیدې او 800 زره 1200 دغسې دوا ورته اخلي. زما خپل خاوند ډېری ټوله ښه ګزاره مې کېده، هغې ګردر وپالي، د تېږې مکې باندې عملیات شروع کړ. اوس به ځای شوی دی؟ اوس په ځای دی. ستا خاوند چېرته ده؟ وته د باندې کار نه شي کولی؟ نه د کار چېرته؟ عملیات نه وروسته خراب شو؟ عملیات نه وروسته خراب شوی دی. اوس ګوره چې دا خدای رحمت پایپونه پاتې وو، دا پایپونه وباسه چې معاینات یې وکړو، که پایپونه نه شي ایسته، ستا ګرده کار نه کوي. نو هغه د دیارۍ نه مې ورته د کراچۍ نه مې پیسه مې درجه خو ستا د لیوه ښځه ده وه؟ نه نندرور ده، نندرور ده، خو هغه خپله خو غریبه ده، بیا ته څنګه ښې خورې؟ بس هغو ته همدغسې خدای ورسوي. موږ ته تموسه پورې ډېری کوره ګزاره مې کېده، او ځینې بعد هم الله شته دی. شته الله شته، خدای مهربانه ده. مور جانې مور ته څه غواړې د دغه زمن چې تاسو ګورئ، د دې نه ته څه غواړې چې تاسو څنګه مرسته وکړي؟ هغه به دارو وکړم، دارو وکړم هغه شی باندې ګور هر شی باندې یقینه باندې دې ورکړي سره یو شی باندې نه لرئ څه؟ نه دغه جالۍ مې مادي هم دغه دا هغه به شکل ایسه مې کوتره خدمت دې دوه کته پیدا کړې خپل پاتې زوی دی؟ راښکته دې ځان راښکاره وکړه راښکاره نه مونږ یې کې راښکاره نه
عملیات شوې ده او عملیات ته نتیجه نه ده ورکړې. مه ژاړه مور جانې، خدای مهربانه دغه ټول باغیرته وروڼه دا ټول تاسو ګوري انشاءالله تعالی ارمان ده تاسو سره مرسته کوي او ستاسو لاسنیوي به کوي. خورې کامره ستاسو په مخ کې ده، تاسو کولی شئ چې خپل هر څه چې ستا په زړه کې دی، هر څه چې غواړې تاسو کولی شئ دغه وروڼه یې باندې غږ وکړئ. کمبله کې موږ سګنی ژمی دا څو کاله موږ دا ژمی تېر کړی چې زموږ کورونه خلاړ در په در خاورې په سر شو. کورونه وران کړي دي جلال آباد کې موږ جلال 2000 روپۍ خپله کورونه هم نشته دی، کورونه هم نشته، دغسې یو در په در خاورې په سر. ته ولا چې نه نه زه تا ته کمبلې ته ښکاره کړمه چې دروغ ولا چې وایي چې دغه غریبانان دي. راشه چې زه تاسو کور ته راشم. مور دلته ناسته وه، وروڼو خویندو زه دغه د مورکۍ دلته ناست وه، هغه له خاطره زه هم دلته راغلم. دا هم دغه ټوټې خلکو سوالي مالي راکړي دي او ما ته نه جوړې کړي. دغه زموږ ژوند دی، زندګي ده او دغه زموږ کار دی. نن مور خور هر یو شی د واسطو دی، هر یو شی د دغه دی. ولې دغه غریبانانو سره خلک مرسته نه کوي؟ ولې دا د غریبانانو ژړا خلک نه اخلي؟ اختر کې موږ ته پلار جامې نه اختر کې موږ ته پلار جامې نه موږ به لالا جامې وکړې. مه ژاړه لورې ښه. د پلار د جامې دی، نوې جامې دی، پلار ته دی وایي چې مونږ ته وکړه. بیا پلار دې څه وایي؟ پلار مې چې پیسې چېرته شته زه چېرته ځم. مه ژاړه لور جانې ښه. بس د لورې مه ژاړه ښه. دغه ټول خلک دا ټول وروڼه خویندې تا ګوري یاد اختر لپاره تا ته به جامې مخلم. صحیح ده؟ صحیح ده؟ دغه ټول تا ګوري څه هغوی څه غواړي؟ ونه غواړم چې دا باران چې و پلار دې په کوي چې خلکو به خوښې راوړي. موږ ورته لالا موږ ته لږ راوړه یا بچې چې روپۍ نشته شی به وکړم. ماشومان مه ژاړه زویه ښه شم. تا ته به کالي اخلم. صحیح ده؟ ته څه غواړې زویه؟ زه غواړم چې موږ به ژوند جوړ کړو. خو ژوند درته جوړ کړي. د پلار مې کار نشته، تا ته به چې ووایم جامې راته وکړه. پلار مې چې څه شی درته وکړو چې پیسې پیدا غواړې دی درکړو. نه لرې نوې جامې نه لرې؟ زه به د اختر په تا ته به نوې جامې راکړم. صحیح ده زویه؟ نور اختر کې به چې د باندې ووتو خلکو به نوې نوې جامې اغوستې وي. خلکو یو څو ورځې به ښار ته لاړ شو. دا ډوډۍ په پخه که نه هغه ځای کې پرتې دي که مه ژاړه مه ژاړه. نور به نه ژاړې. صحیح ده؟ دغه ټول وروڼه خویندې تا ټول تا ګوري انشاءالله تعالی روژه لپاره تا سره مرسته کوي، اختر لپاره نور به خس به هم نه ټولوي. خدای مهربانه ده. صحیح ده زوی جانې؟ نور به نه ژاړې؟ چې وځم د باندې وځم کله به یې غاټه ښځه یې ولې ښځه ته ځي؟ زه مجبور یم چې ښځ پلار مې چې پلار مې یو کس شي. سبوی بوره ته وه پلار مې ژړلې موږ ته بوره نه بچه جنس زه اوس ځم اناري ووته موږ ولاړو رسې ته لاړو چې راغلو داسې خبرې مې واخېسته ښځو ته لاړو. نن سبا یې بوره نه وه ستاسو په کور کې؟ بیا به درته ښه چای دی وڅښو. نه چای مې ونه څښه نه بورې مې واخېسته ښځو ته لاړو. اوس راغلی کور ته؟ اوس تاسو سره کومه لږ مخکې ساعت کې راغلم. نور به نه ژاړې. صحیح ده ګورې؟ خدای مهربان ده. دغه وروڼه خویندې ټول تا ګوري. دغه ماشوم یعنې د دې په زړه کې څومره غمونه ده، څومره دردونه ده. وایي سهار چای مې څښلی، بوره زموږ په کور کې نه وه. همداسې وایي ما چای بیخي چای مې ونه څښه، بورې مې واخېسته، خس پسې لاړم. اوس نه پوهېږم 1 بجې ده 2 بجې ده د غرمې بېرته به اوس کور ته راغلم.
وایي چې بیرون ته وځم خلک ما باندې خاندي چې که غټه ښځه یې په بیرون کې وځې ته خس ټولوي. زه څنګه وکړم مجبوره یم چې پلار مې یوازې دی نشه کولی چې هغه خس ټولوم وي راوړم. مور مې چې په کور کې اوړه وي همغه اوړه لمدوي ډوډۍ پخوي چې نه وي خس ټولوم. او په اختر کې ځان ته د بنګړي واخیسته تاسو وایي باندې ښار ته تللو ټیمان مې راټول کړه ځان ته مې بنګړي او شینه په واخیستل. ښار ته به چې لاړم خلکو به رانه داسې پړچکې والې چې دغه پاړسوانانې ښځې وې ته به بیا چاته کورونه جارو کړي شینه ورته جارو کړي لږې روپۍ به یې راکړې بیا به ورته ترکاري مې به راوړه دغه نور شینه مې به راوړه. په ښار کې دا کارونه کوي د خلک کورونه جارو کوي. اوس نه ځم مخکې به تلم اوس نه ځم اوس دغه بله پرمیاډي ته ځم دغه نور به هېڅ چېرته نه ځي. مسلمانانو ورونو خویندو دا پیسې څه په درد خوري چې تاسو د دغه غریبانو پوښتنه نه کوي دوی ته مرسته نه رالېږي. دا یو پیغله جنۍ ده وي زه ځم د دوی کور په فارمهاډه کې ده ډېره یو لرې ځای ده وي زه ښار پورې ځم هلته د خلک په کورونو کې دا پیغله جنۍ کار کوي د مجبوري نه. تاسو خپله پوهېږي چې زموږ دغه د افغانستان امنیت تاسو ته معلوم ده د افغانستان د خلک تاسو ته معلوم ده چې څه رقم خلک ده یعنې ټول یو رقم نه ده وي. دا دې بله خلک ته به چې ووتو جامې مې 2 ورځې کور نه د باندې ونوتو چې دوکان ته به مور ولېږم چې خلکو وایي تاسو خو جامې نه دي اغوستې نه څپلکې موږ ورته چې موږ کړي دي خو موږ نه دي اغوستي. دروغ دی ویلي ټول دروغ مه ویله زموږ دا پلار مونږ د پلار دا ډېر نوکر دی الله خیر دې خفه نه شي الله خو مهربانه دی هغه زموږ پلار نو موږ سره ژړله. سړی مې هغه غري فشار خېږي اصل هغه د فشار یو دم ته فشار پورته شي یو دم ته راښکته شي هغه باندې دغسې ټوټه کېږي. سپین ږیري را د نو سپین ږیرتوب کې دغه غریب ډېرې په تشي وکړه خو مجبوره دی مجبورۍ نه چې غریب وځي مجبوره دی ډېرې خو په ښه ځوانۍ کېږي په ښه دغه کېږي چې سپین ږیری د ځان ته دا سړی صبري چې ورته یم لالا چې راځي ځان سره به بوره راوړي د بچی که کار مو وکړه راډولم چې کار ونه کړه خیر دی مېوې سره به یې وخورئ. زه په اختر لاړ شي اوس به کار ورته پیدا شوی و که نه خو راخوته ده کشکي په اختر کې زه چې بیرون ته وځم دا تاسو خپله وویل چې څه وایي نو زه څه تاسو بیا وایي خلک ما ته وایي چې تاسو جامې نه ده کړې تاسو څپلکې نه لرئ زه ټول ته دروغ وایم چې موږ کړې دی خو په کور کې ده نه دی اغوستې. دغه ماشوم دومره یعنې د دې په زړه کې دومره ارمان دی دومره درد ده. تاسو ورونه ټول شتمن ورونه ټول تجاران دا هېڅ ستاسو په درد نه خوري یوازې په همغه خاوره کې یوازې همداسې ځي نه پیسې وړي نه دولت وړي هېڅ نه وړي یوازې نیک عمل او د الله رضا چې تاسو سره نه اوسېږي دا ژوند دا هېڅ په درد نه خوري. نو راشئ چې خپل آخرت ښایسته کړو خپل آخرت ښایسته کړو او د دغه ماشومان دغه یتیمان د دغه کونې د دغه بېوزله کورنۍ پوښتنه وکړو چې د دوی په زړه کې څه تېرېږي. دغه ماشوم دا ګلالی ماشوم خپله ځي کار کوي د خلک کور کې کار کوي هغه هم دا خپله وایي ما یعنې څوک خواره ونه پرېږدي ټول ما باندې خاندي ته غټه جلۍ یې ولې خس ټولوي ولې دا کوي هغه چاته وایم چې شینوار وایم خلک راپورې خاندي د شینوار څه آباد دي او تاسو څه رقم غریبان یاست څه رقم خلک یاستئ شینوار خو در په در شو شینواره راغ شینواره ته شینواره خو ختم شو چې چاته وایم کورونه مې سوځېدلي دي دروغ ولې ته دروغجنه یې زه کار نشته دی نه وځم بس مې روزم بیا خپل کار ټول کړم کور ته راشم نور به نه جارې سیده لورې خدای مهربانه انشاءالله تعالی دغه ورونه دغه خویندې دغه مسافرونو ټول باغیرت ورونه ده ټول به انشاءالله تعالی تاسو ټول سره به مرسته کوي خپل مرسته به حتما دغه کورنۍ ته اختر لپاره روژه لپاره دغه کورنۍ ته به رالېږي چې دغه کورنۍ دغه ګلالۍ ماشومان ته به زه کالي زه بنګړي به واخلم او د دې روژه د دې اختر ښه په خوشحالۍ تېر شي نور به د دوی په سترګه کې توغ کې به تاسو هم نه ګورئ زه هم به ونه ګورم صحیح ده ورونه خویندې هر څوک چې غواړي د دغه بېوزله کورنۍ لاسنیوي وکړي دې سره مرسته وکړي زما د واتساپ نمبر 0 دا زما د واتساپ نمبر ده د الله رضا لپاره تاسو خپل د آخرت لپاره چې آخرت ښایسته شي دغه کورنۍ سره به مرسته وکړي او د دغه لور لاسنیوي وکړي تر څو دغه ګلالی ماشوم نور به خس ټولول ته بیرون ته نه ځي نور به وخت نه نیسي ټول راته جوړ او خوشحاله اوسئ خدای پامان